یو مسلمان ورور راولاړیږي بل مسلمان ورور خرید ته خپل نوی ولد شوی ماشوم په بخشش ورکوي چې هغه بې اولاده دی. که چېرته دا ماشوم رالوی شي د خپل نور نسلي ور او پلار په ملک کې حق لري او که نه. او بله خبره دا چې دا ماشوم په نیکه تربیه شي ثواب دي چې خدای مکړه، په بده تربیه شي عذاب دي چا دی. اصلا دغه کار کول د اسلام له نظر څخه څنګه دی؟ نور دی وخت نه نیسم. مولوي صاحب محترمه، خدای تعالی جل جلاله دې پر ورځ د محشر د علمای حق په صف کې راوپاڅوه. زه د علماو سره لرم، خاص کر علمای حق سره. السلام علیکم. استر لار خود کل عالم په دې جهان دې پروت په مدینه کې جانان دې. د جاهلیت په زمانه کې هم دا دود او رواج و چې هغوی به د خپل ماشومان نور چاته ورکول او هغو به فرزندي شکل یا د زمنو په شکل باندې ساتل او هغه به د خپلو ټولو حقوقو کې شریک ګڼل. د اسلام په شروع کې خدیجة الکبرا رضی الله عنها د خپل یو غلام چې د هغه نوم زید بن حارثه و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اهدا که او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د خپل زوی ویلی او خلکو هغه په نامه د زید بن محمد پیژنده، چا ورته زید بن حارثه نه ویلی. تر څو چې په صورت احزاب کې دا آیتونه نازل شول. الله رب العزت رسول الله ته څه وایي؟ وما جعلنا ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق وهو یهدی السبیل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. الله رب العزت فرمایي هغه څوک چې تاسې ځان ته زمن بلئ هغه ستاسو زمن نه دي، دا ستاسو خبرې دي ستاسو په خولې باندې. الله حق وایي، حق ویله او الله حق وایي او الله سمې لارې ته لارښوونه کوي. ادعوهم لآبائهم، د دې نسبت د خپلو پلرونو ته وکړئ چې دا د هغه زوی دی، زما زوی نه دی، دا الله څخه ډېر اقصد دی. علامه مفتی محمد شفیع رحمه الله په خپل کتاب کې لیکي هغه څوک چې څوک هغه ته زوی وایي یا هغه په زویتوب فرزندیتوب باندې اخلي هغه د دې زوی نشي کېدلی. د دې سړي نه میراث هم نشي وړی، یعنې چا ورته چې زوی ویلي د دې سړي نه میراث هم نشي وړی. همدارنګه که دغه چا چې دا یې په زویتوب نیولی دی دې ته یې ښځه وکړه، دغه هلک مړ شه یا دې خپله ښځه طلاقه کړه، وروسته د عدت نه کولی شي چې دا څوک یې په نامه پلار دی ښځې سره نکاح وکړي. همدارنګه دغه څوک چې د دې په نامه پلار دی که دا ښځه ولري طلاق یې کړي یا هغه مړ شي وروسته د عدت نه دغه څوک چې په نامه د زوی دی دا یې په نکاح کولی شي. آیا واقعي زوی دا کار کولی شي؟ لیکي ان الدعاء والمتبنى لا يلحق في الاحكام بالابن فلا يستحق الميراث ولا يرث عنه المدعى ولا مدعي ولا يحرم حليلته بعد الطلاق والعدة على ذلك المدعي ولا عكسه. اما دا مسئله چې تاسو بل چاته ورکړی دی په هر وخت کې چې هغه د ستاسو نه میراث وړی شي. ګوره یو سړی چې د خپل زوی بل چاته ورکړي هغه په فرزندي شکل باندې ساتي هغه د ستاسو نه په هر وخت کې میراث وړی شي او دا کار د اسلام د نظره صحیح کار نه دی او په هیڅ وخت کې د هغې کورنۍ دا محرم هم نشي ګرځېدلی. کولی شي چې د کورنۍ هر غړي سره هغه نکاح وکړي کې شودین یې خوړلي. نور هم احکام القرآن د علامه ثانوي رحمه الله په جلد کې دریم جلد کې 291 صفحه او 292 صفحه، همدارنګه دریم جلد 355 صفحه کې او د روح المعانی هم ځینې عبارتونه دي د دغه آیت لاندې. وخت کم دی چې هغه ټول زه تاته وڅېړم، خو درته به ووایم چې دا کار صحیح کار نه دی او میراث وړی شي. او د مسله د تربیت یې که ښه شي او که خراب شي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې هر بچی چې دنیا ته سترګې غړوي هغه په نیکي یعنې فطرتا په نیکي باندې دنیا ته سترګې غړوي. بیا د دې مور و پلار دی چې هغه نه یا یهودي جوړوي یا د هغه نه عیسوي جوړوي یا د هغه نه مجوسي او آتش پرست جوړوي. نو چې ته پوهیږي چې دغه اولاد زما تر نظر او زما د روزنې او د تربیت لاندې دا به سالم وي او که هغه ته یې ورکړم خرابېږي نو بیا اشد ګناهګارې. دا کار خراب دی، صحیح نه د شریعت د وجې نه. نو چې صحیح نه دی چې وروسته بدو او فجایعو ته مخه کوي ته به هم په هغه کې مسؤول یې.